زه یو حقیقت درته وایم چې په افغانستان کې او په ټوله اسلامي نړۍ کې انسانان ورسره مخ دي. هغه دا ده چې د تمدنونو ټکر دا یو حقیقت دی. نړۍ سره په فکر او په عقیده او په تمدن ویشلې ده، په فرهنګ او ثقافت سره ویشلې ده. هر ملت او هر امت کوشش کوي چې خپل فکر، خپل عقیده او خپل ثقافت هغه په نړۍ باندې غالب کی او په نړۍ باندې په ثقافتي او فکری او تمدني لحاظ باندې سيطره او غلبه حاصله کی. منګ او تاسو وینو په د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د غرب او د اروپا عسكر نشته، خو فکر یې پکې حاکم دی. البته د غرب او د اروپا اسلحه، توپ او ټانک او طیاره نشته، خو ثقافت یې پکې حاکم دی. نړۍ دغه سي غلبه غواړي او دا داسې غلبه ده چې هر کور ته ننوځي او د هر کور د هر فرد عقل او زړه ته ننوځي. دا یو خطرناک حالت دی. په دغه سي حالت کې لوسته انسان هغه فقط ماموریت کولای شي، بل هیڅ نشي کولای. چیرته چې څوک حاکم وي، دا لوسته انسان، باسواده انسان دغه ماموریت کوي، هغه سره وظیفه کوي، ځکه دا فقط د خپل معاش او د خپل ژوند تیرولو هدف لري. د د په کور باندې او د په وطن باندې، د په خاور باندې کدي نړۍ هر زورور راشي حاکم شي، دته هیڅ تفاوت نه لري. که خپل خلک حاکم هم دته تفاوت نه لري. د باید یو لقمه وخوري او خپل جیب باید ډک کی. کاغه خپل سره د تماش ور کوي، که پردې سره د تماش ور کوي، او دا یو ډیره خطرناکه مسله ده. د سره د قومونو، د ولسونو، د هوادونو، د ثقافتونو، د تاریخ او د عقایدو شناخت تړلې ده. کمنګ تاسو خپل ځان تثبیتول غواړو، کمنګ تاسو خپل وجود ثابتول غواړو، کمنګ تاسو خپل تاریخ او خپل ثقافت ثابتول غواړو، نو د دغه پیښې نه بزان ساتو، د دغه رویې نه بزان ساتو او د خپل علم سره به داسې او تړاو پیدا کوو چې دا علم موږ ته هویت راکړي، دا علم موږ ته شناخت راکړي، دا علم موږ په نړۍ کې ثابت کړي. کنه ډیر هیوادونه دي، ډیر وطنونه دي، ډیر ولسونه دي، ذوب دي، په ثقافتونو کې ذوب دي، په ژبو کې ذوب دي، په فکرونو کې ذوب دي. هغه ټولنې او هغه هیوادونه، هغه قومونه خپل شناخت او خپل هویت نه لري. د هویت مسله نن سبا په نړۍ کې ډیره زیاته مطرح ده، خو ارمان چې مسلمان ولسونه د ځان د تثبیت فکر وکړي او هغه ابعاد او هغه جوهر په ځان کې پیدا کړي چې د امت ته شناخت ورکړي، د دې امت عقیده ته شناخت ورکړي، د دې امت هر فرد ته شناخت ورکړي او د دې امت هویت ثابتوي. کمنګ او تاسو د خپل علم نه خپل ځان او خپل هویت ته دغه شناخت ورنکو، دغه لباس ما او تاسو هیڅ نشي راکولای. هغه شهادتنامه چې ما او تاسو راکول کیږي دا فقط یو کاغذ دی او ته نه په یو اداره کې او په یو شعبه کې د ماموریت استفاده کولای شي، خو د خپل فکر استفاده نه نشي کولای، د عقلانیت استفاده نه نشي کولای، د خپل ځان د تثبیت استفاده نه نشي کولای. او دا هغه یو محراق دی چې منګ او تاسو نه توجه غواړي، منګ او تاسو نه وخت ورکول غواړي. او په ژوند کې چې په انسان کومې سختۍ راځي، دا هغه ارزښت دی چې انسان باید سختی په ځان دغه ارزښت لپاره تیر کړي. که په وختي لحاظ د ژوند یو سختۍ سره مخامخ شي پروا نه کوي، خو باید د کردار له عمله، د فکر له عمله، د استدلال او د نظر له عمله او د موقف له عمله باید د قوم، د ولس، د هیواد، د تاریخ او د ثقافت کې خپل شناخت پاتې شي. کنه موږ او تاسو په نړۍ کې د یو موجود په حیث باندې ژوند کولای شو، پاتې کېدلی شو، خو د انسان موجود په حیث چې دا یو بارسالته موجود وي نشي کېدلی.